د تورخم په عمري پنډغالي کې شاوخوا 1000 تنه د دې لپاره ګمارل شوي چې له پاکستان څخه د راستانه شوو هیوادوالو کډې له پاکستاني لاریو څخه افغاني لاریو ته انتقال کړي. مسؤلین وایي دا پریکړه یې د قاچاقو د مخنیوي او خپلو لارې چلوونکو ته د کاري زمینې د برابرولو په پار ترسره کړې ده. موږ نن د کوتل نه راغلو، هلته لارې موږ 4-5 ورځې ګمارو. ماشاءالله امارت اسلامي کار ډېر زیات تیز کړی دی. دا مزدوران دي که ته موږ 4-5 ورځې ګمار کړو، 2 ګنټه کې تشۍ او ډکۍ ده. موږ لارې چې راغلې د کارګرو کا خالي کړې، بېرته موږ تبار کړې او ډېر ښه په عزت سره موږ ستړي شوي نه یو، هېڅ مشکل یې موږ ته نه پیدا کړی. اسلامي امارت دلته ګمارلي او د پاکستان چې کوم کډوال راځي دلته مثال موږ یو لارې نه بلې لارې ته سامان ښکته کوو او دلته بس دغه خلک راسره ولیار دي، دا نه راسره سړګري کډوال او دلته هېڅ تشویش نه کوي. پوه شوې، ښه په منظر ډول مې خپلو هېوادو ولایتو له درومي او دغه ځای کې لګیا یو. پوه شوې. تر هر محترم والي صاحب په ځانګړي حکم باندې هغه پاکستاني لارې چې پخوا یې د افغان کډوال د هیواد ګوټ ته لیږدول، اوس به یوازې تر تورخم او مري کمپه پورې دوی کډې راوړي. اول ته به کډه خالي کوي او هغې نه وروسته به د افغانستان په خپلو لاریو کې تر خپلو کورنیو او تر خپلو سیمو پورې لیږدول کیږي. د دغو کډو بارول او خالي کولو مصارف د اسلامي امارت له بودیجې نه ورکول کیږي او دې دپاره شاوخوا 1000 تنه مزدوران نیول سوي دي تر څو پورې لارې په وخت باندې خالي کړي او بیرته یې ژر تر ژره بار کړي.